السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې وروره ښه یې په خیر یې؟ بوټونه وکاږه بیا به درته وایم چې ښه یم په خیر یم. وره زه هر ځای ته چې تللی یم د بوټو سره تللی یم په ټول ژوند ما بوټونه نه دي کښلي او نن مې دلته څنګه بوټونه وکاږم او دلته چې هر څوک راغلی دي بوټونه یې هلته کښلي دي بیا راغلی دي واسه بوټونه هلته وکاږه بیا راته نور خبرې وکړه. لکه چې ته ما نه پېژنې زه صمد خان یم صمد خان. تر اوسه پورې مې ما بوټونه نه دي کښلي پر غالیو باندې. زه هر ځای ته هرې شعبې هرې شرکت ته زه په بوټو سره ورځم. ته بیا څوک یې چې ته ما راګرځې؟ که خان یې که صمد خان یې که هر خان یې لږ نزاکت زده کړه. دلته د بوټو سره را روان یې ما ته پر دغه پاک ځای ولاړ یې و زه صمد خان یم ځان ته به خان یې ما ته نه یې خان. کښېنه هلکې د خولې سره دې احتیاط کوه. مشر سړی دې مخ ته ولاړ دی ته داسې کمزوري خبرې کوې پر دغه ځای چې صاحب زه ډوډۍ وخورم لمونځ کوم کښېنم دلته د بوټو سره ولاړ یې. د خولې سره دې احتیاط کوه بیا لمونځ هلته وکړه ډوډۍ بیا هلته وخوره. ما بوټونه نه دي خلل په 15 دقیقې کې دې ځای دې پسې اخیستلی شم په 15 دقیقې کې دا ځای رانیولی شم. اما ستا سره دا خبرې ښه خوند نه کولې دا دې زه درسره ولاړم بیا یې سره ګورم. سمه ده سمه ده هر څه چې کوې ورسه بری بیا رانیسه ځه اوس ورسه په مخه دې شه. صمد خان یم صمد خان لکه چې نه دې وپېژندلم. پېژنم چې صمد خان یې خو د کلي خان یې خو دې پېژنم د بوټو سره مه راځه. مشکل نشته وروره بوټونه خو کاږم ما اول بوټونه کښله خو لږ ته تیز لاړلې کښېنه هلک وې زه مشر سړی یم لږ احساسات